ورځو د قالینو د کاروبار د یو تن ځوان کاروباري او تجار سره غږیږو د دوی د قالینو پر ډولونو او کیفیت ور سره غږیږو. څومره وخت کېږي تاسو د قالینو کاروبار کوئ؟ مثلا تقریبا خودم یک 7 سال 8 سال میشه خودم اینجا هستم. هغه ټیټ قیمت مو څو دی او کومې قالینې دي؟ ټیټ قیمت وروره 3000 روپۍ ده دغه قالینې دي وروره. دغه ته ګوره 3000 روپۍ اتله زیات ظلم 3500 روپۍ په 3500 روپۍ نه بیا د قالینې قیمت نه دي. فایز هم نو یو کوچنی تجار دی او ځوان تجار دی. واقعیت کله چې دغه وخت نه ته د تجارت فکر واخلې نو راتلونکي وخت به ډېر ښه او ډېر بهترین ځکه ستا راتلونکي نسل کورنۍ دا به هم یو ډېر په مثبت فکر سره لویږي او ښه کاروبار به مخته وړلی. د سټار شاین درنو لیدونکو سلامونه، جوړ بخیر، هیله ده چې ښه به اوسئ، چارې بخیر رواني. راغلی یم د کابل ښار یوې بهترینې سیمې ته چېرته چې د قالینو کاروبار په ډېر پراخ اندازې سره شتون لري او کاروباریان یې ډېر زیات خوښ دي. ورځو د قالینو د کاروبار د یو تن ځوان کاروباري او تجار سره غږیږو د دوی د قالینو پر ډولونو او کیفیت ور سره غږیږو او قیمتونه یې هم ور سره معلوموو او پوښتنه کوو چې څومره هیوادوال دغه قالینې اخلي او څومره ترې راضي دي ستاسې د قالینو د کیفیت او ښکلا څخه. غلام رحمان صافي سره د دوی د قالینو په کاروبار غږیږو، کیفیت باندې غږیږو، قیمتونو باندې غږیږو. صافي صاحب ستړی مشي. الله دې وبخیر وروره، خیر اوسې. صحتونه ښه دي؟ شکر الحمدلله. کاروبارونه څنګه روان دي؟ الحمدلله ښه دي، ټکه پکه کېږي، کار روان دی، وخت ساعت تېرېږي. زړه دې پکې خوشحاله دی؟ شکر ده شکر ده، خوشحاله یو، خپل کار کې خوشحاله یم. د قالینو د کیفیت او قیمتونو باندې به وغږیږو، ډولونو باندې به وغږیږو. صحیح ده، مشکل نشته وروره. کیفیتونه خو هر رقم ته دي. اوس ګوره دغه جوړه دي، جوړه 3000 روپۍ دي، ترکي دي، هغه ساده جنس دی ته وایي. ښه داسې ابریشمي جنسونه کوي چې دغه جوړه دي 9000 روپۍ دي، 2 دانې یو ګل کې 9000 روپۍ، 2 په 3 کې دي. بیا شته د ارزان بیه هم شته، مثال لکه هغه څه دي، ګوره رقم لرو، داسې ګورو. راځه دغه دي قالین به ګورو رقم دغه دي ایراني دي، هغه 500 شانه ورته وایي، دانه 3500 روپۍ راځي، 3 په 4 کې 3500 روپۍ راځي. دا وې چې تاسو دلته ټوټل په د شرکت کې په دکان کې څو ډول قالین شته دي؟ موږ سره خو داسې وایه که تقریبا 14 رقمه قالین دي. ښه نو دې بیا نمونه راته اخیستلی شي ټولو؟ نمونه خو دغه ایراني دي، ترکي دي، ایراتی دي او دغه خپل د وطن قالینې دي. په دې کې بیا دغه چې 12 رقمه قالین دي، د کوم هېواد او کوم ډول جنس ډېر قیمت لري؟ همدغه مثال ترکي قالینې دي 3 رقمه 4 رقمه دي، یو رقم یې ګازي دي، یو رقم یې نخي دي، یو رقم یې 50 پیسه دي. نو دغه شانته بس نرخونه مختلف دي. او دغه نرخونه څه ته په کتو سره فرق کوي؟ رنګ ته په کتو سره، سایز ته په کتو سره، جنس ته په کتو سره؟ کیفیتونه چې دي دا په جنس پورې اړه لري، په رنګ پورې اړه نه لري. اوس دغه کیفیت د ګوره رنګ یې ښه روښانه ده، ښه ښایسته رنګ لري، قیمت یې 2000 روپۍ. او دغه چې د قیمت یې ګوره 8500 روپۍ ده، رنګ نه لري خو صرف کیفیت یې لري، جنسیت یې ښه جنس ده. دا بیا د وخت سره خپل پت د لاسه ورکوي، دا بیا لږ مقاومت لري. قیمت د جنس ته په کتو سره توپیر لري؟ جنس په کتو سره قیمت لري، په رنګ او روغن باندې نه ده. درنو لیدونکو، قالینه خو چې زه ګورم ډېر ښه نرمه ښکلی ګل او ډېر ښایسته ډیزاین لري، ځکه زه ورسره یم او په همدې قالینه باندې ناست یم. خو د همدې قالینو خرڅوونکي استاد سره غږېږم. مخکې یو ملګري هواره کړله او ډېره خوندوره ښکاري. دا چې کله اتاق کې پرته نو بې خوند نور هم ډېرېږي او رنګ یې هم ورسره څو چنده کېږي. استاد محترم ستړی مه شي.
بخیر بشه خودتان خوب هستین؟ ډېر زیاته مننه. ستاسې نوم؟ شیر محمد. شیر محمد خانه، قالینه مخکې یو ملګري واره کړله، څومره وخت کېږي تاسو د قالینو کاروبار کوئ؟ من خودم تقریبا خودم یک 7 سال 8 سال میشه خودم اینجا هستم. څنګه کاروبار کې خوشحاله یې؟ الله شکر ده الحمدلله ښه. قالینه مو خرڅېږي که نه؟ ښه ده شکر ده ورځ د چلیږي که نه. او دغه قالینه چې مخکې ملګري واره کړه دا د کوم هېواد ده، په کوم نوم یادېږي، په کوم نوم یې خرڅوئ؟ دا ترکی په نامه ده، عثماني کمپنۍ ده ابریشمي. ابریشمي او ترکی ده. ترکی د ترکی هېواد نه ده تاسې خپله راوړئ دلته که نه نور تجاران راوړي بیا تاسو دلته اخلئ؟ نه نور تجاران راوړي استاده موږ بیا ښکوا تاسې به دلته اخلئ. او دلته په هېواد کې زموږ او ستاسې هېوادوال کوم ډول قالین ډېر خوښوي؟ موږ تاسو هېوادوال څه خوښوي؟ اوس هر رقم خلک دي، بعضې خلک د اقتصاد کې د ښه ایرانیان اخلي، د 12 چنه آذرشناسي ده هغه نوی موډ ده. هغه خلک بعضې خلک اقتصاد ضعیف به دغه شیان اخلي. دا قالین نسبت ایراني او خپل وطني قالینو ته ارزانه دي؟ هو د ارزانه. د دې قیمتونه څو دي؟ دا تر دې راځي ته د دې قیمتونه تر 9000 پورې خرڅېږي. او بیا د هېوادوالو هغه بیرته ځواب څنګه کله چې تاسو نه قالین وي خوشاله یې ترې که نه؟ خوشاله یو، ځکه څوک چې څه خرڅوي که نه هغه جنس او کیفیت باندې خرڅوي او په ضمانت یې خرڅوي. تاسو ته بیا هېوادوال څه وایي چې قالین مو خوښه شوه که نه؟ خلک ته وایي چې وروره دا داسې ده، دا قیمت دومره ده، اقتصادي شی راځي هغه شی ښه ده، نو زه هر رقم ورته ښکاره کوو. اوس چېرته مثلا که زمونږ د خوښۍ پروګرام راشي موږ سره به ګزاره کوې که نه؟ انشاءالله ولې نه. نو لیدونکو زمونږ هم به له خیره سره خوشحالۍ نه رالنډې دي، که د ملګرو که زمونږ خپلي بیا به راځو او دلته به قالین یې اخلو خو ګزاره به راسره کوې انشاءالله ولې نه. او په ستاسې په دوکان کې دلته په دغه شرکت کې تر ټولو بهترین قالین کومې وي دي؟ بهترین قالین څه ده؟ دغه جنسیتونه ریترو ده، پوسټ 2000 شانه ده، ایدین نو پورت قالین نه راځي. دا د کوم ځای دي؟ دا ایرانی ده، حساب 2000 شانه راځي، 2000 شانه میږي. او د دې کیفیت به څنګه څومره وخت پورې دوام کوي؟ دا نو ډېر وخت دوام لري. لکه څو کاله کار به وکړي؟ یار تر 10 کاله. بعضې خلک دي زر تبدیلي، دا هر وخت تبدیل د خرابول بیخي نه لري ده. او قیمتونه د دې څنګه دي؟ قیمتونه نو دغه قیمت راځي 3 دا اندازې ته 60,000 پر راځي. 60,000 پورې راځي. جنس پولیدین نو پورت قالین نه راځي. بیا رنګونه مختلف د ډیزاین کې هر رقم ډیزاینونه. صحیح. ډېره زیاته مننه. تاسو سره مو د ستاسو د قالینو اړوند خبرې وکړې. خدای دې کاروبار کې مو نور هم برکت واچول شي، مخکې لاړ شي. مننه. کور مو ودان. فایز سره غږېږم. فایز هم نو یو کوچنی تجار دی او ځوان تجار دی. واقعیت کله چې دغه وخت نه ته د تجارت فکر واخلې نو راتلونکی وخت به ډېر ښه او ډېر بهترین، ځکه ستا راتلونکی نسل کورنۍ دا به هم یو ډېر په مثبت فکر سره لویږي او ښه کاروبار به مخ ته وړلی شي. فایز ستړی مه شي. ستړی مه شي وروره، جوړ پخې. ډېره زیاته مننه. فایز دا به راته ووایې د قالینو کاروبار کوئ، زموږ ستاسو د هېوادوال چې کله راځي کوم ډول قالین ډېر خوښوي؟ قالین‌ها دیگه رقم قالین‌ها اصلا ترکی میگیرن، ایرانی میگیرن. از ما قالین‌های ترکی و ایرانی زیادتر است. زمونږ استاد د هېوادوال چې دلته چې کابل کې اوسېږي کوم ډول قالین ډېر خوښوي؟ قالین‌های ترکی زیادتر خوش میکنه مردم فعلا. ترکی دا په څه خاطر خوښوي؟ ارزانه دي که جنس ښه دی؟ جنساش بالاتر است. هم ترکی زیادتر خوش میکنه نه ایرانی. باز ترکی هر کس شوقش دیگه اون مربوط خودش میشه که ترکی زیاتر باز دغه قالین چې زمونږ استاد وطن کې جوړیږي، هېواد کې جوړیږي، د کوم ځای نه ډېر خرڅېږي؟ دلته خو تاسو سره فکر کوم وطني قالین کمې دي نسبت خارجي ته، همداسې ده که نه؟ قالین‌های وطنی به شما کمتر است، قالین‌های ایرانی و ترکی زیاتر داریم. بخاطر وطنی قالین به کوم ځای کې ډېرې دي؟ کوم ولایت کې ډېرې دي؟ کوم ځای کې ډېرې دي؟ قالین‌های وطنی ما شما قیمت‌تر میه به خاطر که در افغانستان اکثرا اقتصاد ضعیف است، قالین‌های وطنی خرید و فروش کمتر است. دیگه باز همین قالین‌های ترکی و ایرانی زیاتر استفاده میکنن مردم. او هېوادوال په کوم وخت ژمي کې ډېر قالین اخلي، د ودونو په موسم کې اخلي، اوړي کې اخلي، قالین کوم ډېر خرڅېږي که هر وخت خرڅېږي؟ خوب از دیگه یک ذره در زمستان یک ذره فروشات کم میشه، خب باز در بار یک ذره خوبتر است فروشات. کوم وخت فروشات ډېری؟ فروشات دیگه در فصل تابستان خوبتر است. تابستان کې ډېری؟ تابستان خوبتر است. باز زمستان یک ذره سخت‌تر میشه به خاطر که در بار مردم یک ذره توی میکنه، بعضی‌ها به خاطر توی چیزا زیادتر استفاده میکنن. قالین قیمت‌ترین خلک ډېر اخلي که ارزانه؟ نظر به اقتصاد خود هر کس دیگه به نظر به جیب خود دیده قالین میخره. یو څوک چې داسې کاروبار کوي لکه مثلا دکانداری کوي یا داسې یو متوسط کاروبار کوي، کومې قالین هغوی دپاره ښه چې هم اقتصادي ښي او هم جنس ښي؟ خب باز هم جنس هم خوبش که دو نرخ‌ها باز دیگه او جنس‌های ایرانی یک چیز ارزان‌تر است که ایرانی تا ایرانی است. باز ایرانی هست که ارزان‌تر یک چیز اقتصادی‌تر تمام میشه.
و باز بر خود بر دکان بر فروش میبرن. هیوادوالو د څه وی چې راشي دلته تاسو نه قالین واخلي، کوم ډول قالین واخلي، قالین څومره فایده لري نسبت فرش او موقعیت ته؟ موقعیت یا موقعیت؟ موقعیتش یعنی خب فرش پایین‌تر است لالا، فرش ارزان‌تر میاد، قالین که خوبتر میاد دیگه. موقعیت حالا موقعیت است، قالین که قالین رنگ رخ جنسیتش بالاتر است باز نظر به موقعیت. قالین ختم میگی کنه؟ قالین خوب دوام هم ډیر کوي، جنسش بالاتر است. حالا موقعیت خود زیر فرش وار میکنن، باز قالین که از سر قالین دیگه هر کس میشینه کنه. او تاسو نو چې قیمت قالین واخلې عمر خرازي نه دیگه، هر کس نظر به اقتصادش لالا دیگه. ما کار را بکنیم که تا کوم یو کې خوشاله شي، ستا تجارت هم کې خوشي، کاروبار هم خوشي، کوم قالین باندې ډیر خرڅ شي؟ قالین دیگه اون نظر به خود مشتری دیگه. حالا من نمیفهم که بعضی مشتریاش که ایرانی زیادتر خوش دکاندار ته فایده کوم یو کې ډیره ده؟ دکاندار حال شرایط نیست لالا که زمان مانده باشه که پیسه زیاد باشه. این شرایطی است که 1500 200 و 300 است مفادش. دیگه شرایط نیست که بگید 3000 و 2000 د قالین نه. هم هر کدامش باشه. دا روسي پختنه بدر نکوم، دا کاروبار به تبنورم دوام ورکوي کنه کاروبار بدله؟ خدا مهربان دیگه، خدا نیاری کرد بیشتر میبریم، شک نکرد دیگه. اون نظر ما خود ول کاروبار که خوشحال من ولی بدله بیا. چرا تبدیلش کنیم؟ خوب دیگه کاروبار دیگه مربوط خود انسان میشه. بس خوشحال اوسې خدای دې کاروبار دې نورم خشي او خمخ کې لاړ شي. زنده او سلامت بخیر باشی. بخیر باشی، زنده باشی. ډیر مننه. درنو لیدونکو، کوچني تجاران دي واقعیت سره چې تجارت غټ زړه غواړي او هڅه غواړي، کوشش غواړي، نو ان شاء الله چې کامیابیږي به ترڅو چې هڅه کوي، ترڅو چې کوشش کوي، نو دوی به خمخ کیږي ان شاء الله. درنو لیدونکو، لالا شیرزای د کالونو شرکت یا قالین فروشي ته راغلی و چې تاسو ته مختلفې قالینې ښودلې. دلته د شته قالین فروشانو سره وغږېدو، د مالکینو سره وغږېدو، تجارانو سره وغږېدلو. دلته نو له مختلفو هیوادونو قالین راځي، ترکیه، ایران، په خپله وطني قالینې. قیمتونه مو هم درته معلوم کړل چې دا قیمتونه دي، قیمت بیه قالینې کوم یوې دي، ښه کیفیت او ښه جنس کوم یو دی، ارزانترینه قالینې کوم یوې دي او کوم جنسونه دي، ټول مو ولیدل، ښکلاوې مو ولیدل. واقعیت سره ښایسته قالین شته دی، ښایسته ګلان، ښایسته ډیزاینونه، ښه کیفیتونه شته دی. نو که غواړئ چې د خپلو کورونو ښکلا لا یو په دوه کوي او آرام او سوده ژوند وکړئ، نو راشئ یو قالین واخلئ او خپل ژوند ته لا ښکلا ورکړئ، ځکه ژوند ډېر ښکلی دی. نو موږ تاسو هم باید کوشش وکړو چې ژوند نور هم ښکلی کړو. د دغسې تولیداتو، دغسې ښکلاو او جنسونو د لیدلو لپاره بیا هم موږ تعقیب کوي، موږ وڅارئ. انشاءالله د هېواد د بېلابېلو برخو څخه به درته ښایسته او خوندورې ویډیوګانې برابرو، ښکلاوې به تاسو ته ښایو، افغاني تولیدات به تاسو ته ښایو، او همدا ډول افغاني تجاران به تاسو ته ښایو چې دوی کاروبارونه څنګه روان دي، کوم جنسونه دي او ستاسو لپاره کوم یو مفید دي. نو اوس تاسې فیصله کولی شئ. په ویډیوز کې مو درته هر څه ښودلي دي او له خپله د قالینو د تجارانو سره هم وغږېدل چې ستاسو لپاره کوم یو مفید دي، کوم یو ګټور دي. راشئ واخلئ، خپل ژوند ښایسته کړئ او له ژونده خوند واخلئ. تر بیا ښې چارې، پاک الله مو مل.